ستا په بیلتون دومره غمجن یمه چې حد نه لري، په ماشوم زړه دومره خوږمن یمه چې حد نه لري. د پښتنو په قتلیامو خاموش ملک و ملا، له تاسو دومره ګیلمن یمه چې حد نه لري. او ته چې وایې پښتانه ټول ترخهګر دي، ثبوت راکه چې په څه ټول ترخهګر دي. پښتنو ډېر ودردول شو، ډېر ووهل شو، ډېر ظلمونه راباندې وکړی شو. کله راله یو شهید و، کله راله بل شهید و، کله راسه یو ظلم، کله راسه بل ظلم. ډېر مظلوم قام یو پښتنو، هېڅ هم نشو کولی. اتفاق راکې نشته دی، یووالی راکې نشته دی، ورورولي راکې نشته دی. چې کله هم پښتنو کې اتفاق رالی، پښتنو یاد ساتئ، د کربلا نه واخله او د اوسو د ګیلمونه پورې چې څومره هم شهیدان دي، د دې یو یو بدل به بیا موږ انشاءالله د ښه خلکو نه اخلو چې چا موږ له دا خلک شهیدان کړي دي. د یو یو بدل به یو په ډبل باندې اخلو پښتنو. خو افسوس افسوس پښتانه خپلو کې وران دي. خو الله نه مې دعا ده چې انشاءالله الله پاک به پښتون قام کې اتفاق، اتحاد، یووالی او د قام بیداری انشاءالله دغه پکې الله پاک یو ورځ پیدا کوي. نن بیګا خو زمونږ د نثارباز د پی کې بای سیټ هم وګټو، خو مونږه خوشحالي له دې وجې نه منع ونه کړله چې زمونږ قامي ملي مشر د پی ټي ایم سربراه ګیلامن پشتین هم شهید شوی دی. نو هغه هم نن 4 بجې د هغه په ابایي کلي کې وزیرستان کې به د هغه جنازه ادا کېږي. الله پاک دې د هغه شهادت قبول کړي او الله پاک دې د پښتونخوا بس دا آخري شهید شي چې نور په پښتونخوا کې نور شهیدان نه او نه کېږي. نو پښتنو زه به غزل ډالۍ کړم چې زما بخښنو دغه یو کردار وي په ډرامه کې، پښتون به ترخهګر او ټوپکمار وي په ډرامه کې. زما بخښنو دغه یو کردار وي په ډرامه کې، پښتون به ترخهګر او ټوپکمار وي په ډرامه کې. زما د پښتنې خاورې تور سرې به خیر غواړي، زما د پښتنې خاورې تور سرې به خیر غواړي. زما د پښتنې به نصیب خوار وي په ډرامه کې. او قدم پس په تلاشي وي او قدم پس په چیک پوسټ وي، قدم پس په تلاشي وي او قدم پس په چیک پوسټ وي. زما د پښتونخوا به دا وقار وي په ډرامه کې. او استاد به پکې نه وي، د قلم خاوند به نه وي، استاد به پکې نه وي، د قلم خاوند به نه وي. زما پښتون بچی به څوکیدار وي په ډرامه کې. او صنمه کردارونه به تقسیم وي، د خدای ویش دی زما به رسېدلی انتظار وي په ډرامه کې. او یو بل غزل هم د تاج ولی صنم افریدي صاحب دی، دا مخکې غزل هم د هغوی و چې نور به د دې نه سیوا څه کړو، احتجاج به وکړو او د دې نه وروسته که چا مړه کړو احتجاج به وکړو. نور به د دې نه سیوا څه کړو، احتجاج به وکړو، د دې نه وروسته که چا مړه کړو احتجاج به وکړو. او د شهید رور وجود به واخلو په سړک به یې کېږدو، د شهید رور وجود به واخلو په سړک به یې کېږدو. په چغو ستړی به خپل زړه کړو احتجاج به وکړو. قاتل نن ارتې تڼۍ ګرځي ورته هېڅ مه وایه، قاتل نن ارتې تڼۍ ګرځي ورته هېڅ مه وایه. چې لږ بیداره پښتانه کړو احتجاج به وکړو. یارانو ما درته ویل د ظالم لاس ته پرې کوو، یارانو ما درته ویل د ظالم لاس پرې کوو. تاسو ویل نه داسې نه کړو احتجاج به وکړو. او جون ویل ته که حالات وکړې صنم شهیده، جون ویل ته که حالات وکړې صنم شهیده. بلور به مړو په تناره کړو احتجاج به وکړو. پښتنو مظلوم یو، ډېر مظلوم قام یو، ډېر ظلمونه را سره کېږي. زمونږ د احتجاج نه
د مزاحمت نه علاوه موږ بلې لار نشته چې موږ بلې لار اختیار وکړو، موږ په بلې لار باندې لاړ شو. پښتنو انشاءالله غونډ قام له مبارکي هم ورکوم چې نثارباز د پښتون قام اواز پورته کولو دپاره صوبایي اسمبلۍ ته در روان دی، چې څومره هم ممبران دي هغه یو طرف ته او نثارباز بل طرف ته. تل خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او ګیلامن پښتین په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.